السلام علیکم ملګرو دا سیټ چې تاسو ته تصویر ښکاري مشتاق احمد خان او د افیسر نه پولیس افیسر د اسلام آباد دیو ته د لاس دیس چل کړی دی دې څه مطلب دی دا څه شوي دي ملګرو ویډیو را سره مکمل وګورئ چې زه هم پرې پوه کړم چې آیا دا څه چل شوی دی ملګرو تاسو ته پته ده په فلسطین کې جنګ شروع دی مسلمانانو او د اسرایلو ملګرو نو د مشتاق احمد خان نه پاسېدلی دی د 15 ورځو نه وایي چې تاسو د پاکستان د کوم حکومت چې دی په کار چې د فلسطینیانو سره ودرېږي او د اسرایلو نه چې کوم سامان راځي پاکستان کې دا نه استعمالیږي او دوی ته د خوراک ولېږلی شي ملګرو هغه دې لپاره راوتی دی چې بلکې بیا وروسته څه وشو هغه باندې دوی پایارې وشوې د پولیس پسې راللو ملګرو نو ډېر زیات هغه بیا هم ډېر زیات کوششونه وکړل د پاکستان حکومت نه مطالبه وکړه چې تاسو ولې داسې چل کوئ تاسو د فلسطین والا سره ودرېږئ ملګرو ډېر زیات 15 ورځې وشوې چې په دې چوک کې هغه لګیا دی او در نه کوي ملګرو صرف د دې وجې نه چې هغه د فلسطین مظلومانو دپاره څه وکړي اواز چوت کړي او هغه د پاکستان حکومت ته ووایي چې تاسو د فلسطین والا سره ودرېږئ امداد ورسره وکړئ که په هره طریقه د اسرایلو نه چې کوم څیزونه راځي هغه تاسو په پاکستان کې بند کړئ نو بیا بل څه وشو چې مشتاق احمد خان په اخر کې دا فیصله وکړه چې زه به پارلیمنټ ته ځم او وزیر اعظم پسې به زه ورځم چې وزیر اعظم ته به زه دا مطالبه کوم چې تاسو د فلسطین والا سره ودرېږئ د فلسطین مظلومانو سره ودرېږئ اسرائیل چې کومه بربریت ده چې دا ختم شي نو د هغه نه پس چې دی نو هغه پارلیمنټ طرف ته چې کله روان شو ملګرو نو دا افیسر نه دی دی ورسره سیده دا داسې چل وکړو ملګرو نو دا زمونږ د پاکستان حکومت دی او دا زمونږ د پاکستان غلامي ده ځکه چې د فلسطین د مسلمانانو سره نشي ودرېدل بله اوس تاسو پته ده د ایران صدر ابراهیم رئیسي هم دې خلکو ویشتلو او ختم یې کړو ځکه چې هغه اواز چوتاوه لکه څنګه چې عمران خان اواز چوت کړی او هغه اوس په جیل کې پروت دی نو دغسې ابراهیم رئیسي هم لاړ د پاکستان د حکمرانانو چې کومه بې غیرته دي نو هغه دې کرسو ته ځي کومه چې غیرتمند دي نو هغه یا شهیدان کېږي او یا څه کېږي جیلونو ته ځي ملګرو د ویډیو حقیقت دا و چې مشتاق احمد خان راوتی و د فلسطینیانو په باره کې چې فلسطین والا سره د پاکستان یو ځای شي او د فلسطین په حق کې دوی خبره وکړي د فلسطین دپاره هر څه ولېږي خو ملګرو چې زمونږ یو افیسر یو داسې خبره کوي ځکه چې هغه مشتاق احمد خان تاسو په سینیټر هم تېر شوی دی هغه د لسو سره داسې چل کوي بلکې زمونږ د پاکستان چې دی نو دا غلام ملک دی تاسو ته پته ده چې په دې کې څوک خبره نشي کولی د یو مسلمان دپاره څوک خبره نشي کولی ځکه چې صرف دوی دې ته ناست دي غله دي صرف د ځان دپاره لګیا دي چې موږ له خلکو صرف هر څه راکولی عوام یې لوټ کړو بس د عوام سره جنګ کوي د پاکستان بلکې بهر ته هېڅ هم نشي کولی ملګرو تاسو ته پته ده چې هغه مشتاق احمد راوتی دی دې دپاره بلکې هغه چې دی نو هغه ورسره یو داسې کار وکړو بلکې د هر یو انسان له پکار ده چې وزیر اعظم څخه میلاوېدلی هم شي او مطالبه دې هم وکړي ځکه چې هغې مطالبه کوله او دې افیسر څه کوو دې ورته لاس داسې کړو ګوته یې ورته داسې کړه وایي ته مخکې نشې تللی زه تا نه پرېږدم که تا هر څنګه چلې خو زه تا نشم مخکې پرېښودلی ملګرو دا ویډیو د نور ملګرو سره شیر کړئ د دې تصویر مکمل حقیقت دغه و ما ویل چې ستاسو سره هم شریک کړم تاسو په ویډیو ضرور پوه شوي